سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول ښه یاست، جوړ به یاست. ملګرو راځئ نن دا زده کوو چې څنګه کولی شو غټه ویډیو، داسې ویډیو چې له ثانیو څخه ډېره وي، مطلب دقیقو ته رسیږي او خپل فیسبوک سټوري ته اډ کړو، په سټوري باندې یې کښېږدو. اکثره ملګري دا سوال کوي چې په فیسبوک کې خو موږ تاسو نشو کولی، د فیسبوک سټوري کې خو یوازې ډېره کوچنۍ ویډیو لکه مطلب چې 26 ثانیو پورې شاوخوا ځینې لا کمه داسې ویډیو کولی شو په خپل سټوري باندې کېږدو. نو څنګه کولی شو یو غټه ویډیو چې هغه څو دقیقو ته ملګري وږدي زموږ ته چل نه راځي، نو هغه اسانه ده، بیخي ډېره اسانه ده. نو راځئ چې زده یې کړو. که چېرته موږ تاسو اول خپل فیسبوک ته راځو، فیسبوک باندې کلیک کوو، چېرته موږ تاسو دلته وګورئ ما یو ویډیو، همدغه ویډیو چې ما اوس دلته خپله مثال دا زه بېرته ډیلیټوم، همدغه ویډیو ګوره غټه ویډیو ده چې څنګه کولی شو دا په اسانۍ سره څنګه کوو په خپل سټوري باندې کېږدو. اوس ما سره ګوره په سټوري باندې شی نشته ښه. نو که چېرته زه راځم خپل سټوري باندې کلیک کوم، راځم سټوري ته، ګوره هماغه ویډیو چې ما مخکې نه ډیلیټ کړه اوس راځم بیا یې اډوم. اوس 5 دقیقې او 40 ثانیې ده. موږ تاسو څنګه کولی شو دا همدغه ویډیو چې نه مطلب مخکې نه مې څنګه کړله پاک کړل، دغه ویډیو درته ښایم 5 دقیقې او 40 ثانیې ده. نو په دې باندې اول موږ تاسو کلیک کوو، صحیح ده. کلیک هم چې وکړو، که چېرته موږ تاسو دلته وګورو، دلته یوازې 15 ثانیې شاوخوا څنګه کېږي اډ کېږي. نو 15 ثانیې زموږ نه ده پکار، دې په خاطر چې دا ټوله اپلوډ شي یوه سټوري ته، دا ټول اپلوډ وو. راځو دا کینسلوو بېرته، دې فیسبوک څخه بیخي وځو، راځو په مسنجر کې د یو ملګري اکاونټ راخلاصو په اسانۍ سره. مثال دغه ملګري یو اکاونټ ده ماته، زه به یې راخلاص کړم. مثال دلته څنګه کولی شو اوس یې اپلوډ کړو. اول به دلته په دې عکس باندې کلیک وکړئ. موږ تاسو که چېرته د عکس آپشن چې دی، مطلب یو ملګري داسې عکس هستی خو د عکس په آپشن باندې کلیک کوئ یا ویډیو هستی، دلته په دې باندې زه کلیک کوم، راځم ښکته. دلته همدغه ویډیو چې نه مخکې نه مې انتخاب کړې وه، همدغه ویډیو بیا څنګه کومه انتخابومه. دغه ویډیو درته ښایم چې مخکې نه مو نسو شیرولی په فیسبوک پیج سټوري باندې. نو دا به څنګه کومه انتخاب به یې کومه. دلته دوه آپشنه موږ ته راولي، یو سینډ بل ایډیټ. سینډ نه ویو د دې په خاطر باندې چې دا خو ملګري ته سینډ کېږي، نه غواړم چې سینډ شي، زه غواړم چې څنګه شي ایډیټ شي. دغه ایډیټ باندې څنګه کومه کلیک کومه، په دغه آپشن باندې څنګه کومه کلیک کومه. دلته چې چېرته زه په کلیک وکړم، دلته وګوره هغه هماغه ویډیو ده. دلته ګوره که موږ تاسو چېرته وغږوو، هماغه ویډیو ده چې موږ تاسو په فیسبوک سټوري باندې اډوو. دلته موږ تاسو ته دوه آپشنه راځي، یو ساوند ده که فکر وي لاندې، او بل یور سټوري ده. موږ تاسو په یور سټوري باندې کلیک کوو، دغه آپشن باندې څنګه کوو کلیک کوو، په دغه یور سټوري په دې باندې څنګه کوو کلیک کوو. که چېرته په دې باندې یور سټوري باندې کلیک وکړو، دلته درته وایي اډ ټو یور سټوري ویزیبل اون مسنجر ان فیسبوک فار 24 hours. وایي دا به ستاسو فیسبوک سټوري او مسنجر سټوري ته د 24 ساعتو لپاره څنګه سي اډ سي. زه هم وایم چې اډ سي. نو څنګه کومه اډ ټور باندې څنګه کوم وایم، دا اډ آپشن وایم، دغه اډ آپشن څنګه کومه کښېکاږم. دا وګوره دلته ماته وایي اډ ټو یور سټوري، وایي دا څنګه کوه ستاسو سټوري ته اډ شوله. اوس به وګورو په فیسبوک کې چې آیا دا اډ شوې ده که نه ده اډ شوې. نو اوس ځو فیسبوک پاڼې ته، هلته ګورو چې آیا په سټوري باندې اډ شوې که نه. راځو دلته خپل فیسبوک بیا راخلاصوو، ګورو چې دا تر اوسه خو نه ده اډ شوې. اوس به وګورم دا ویډیو څه غټه وه، د دې په خاطر دا اوس ډاونلوډ شوه، اپلوډ شوه دغه چې ده زموږ په سټوري ته. اوس وګورئ ستاسو زموږ خپله 1 منټ مخکې نه دا څنګه شوې ده اپلوډ شوې ده، هماغه ویډیو ده. تاسو وګورئ هماغه 5 دقیقې او 20 ثانیې چې وه هغه زموږ فیسبوک سټوري ته اپلوډ شوې ده. نو ملګرو دا یو معلوماتي ویډیو خدای دې وکړي چې خوښه شوې به مو وي. نو ملګرو زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او همدا ډول زموږ ویډیو نه لاندې لینک باندې کښېکاږئ، زموږ فیسبوک پیج هم درسره لایک کړئ. مننه، ښه وختونه ولرئ.